او باچا خان بیا د جیل راغی و زما لاله د پېښور نه نه راځي نه او چې زمرد پیداوار دی ہے منگ پا هغه وطن کې لوږې تیرونا خانجي تاسو ته هم په خیر راغلی وي او ټول مشران ناست دي ثنا ګلزار کلام دی جی چې نوی کلام دی عباسین صاحب تاسو ته ډالۍ وي چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې چې لس شل پښتانه یو شي په خیبر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې باچا خانه د قامونو په قطار کې بابا جانا د قامونو په قطار کې پښتانه هغسې رستو د هنر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې اور برجانا شنه شانګله دا سپینې واورې روڼ سحر دی شنه شانګله دا سپینې واورې روڼ سحر دی یو انځور چې سړی واخلي دې منظر کې یو انځور چې سړی واخلي دې منظر کې او موږ د قام د ځوانانو د تربیت په خاطر د هرې زاویې نه کوشش کوو دا شعر هغې ته یو اشاره ده چې د ټیک ټاک کنزلمارانو مرګ خو حق دی د ټیک ټاک کنزلمارانو مرګ خو حق دی څه جواب به ورکول وي په محشر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او ځوانه دا دې تا ته ډالۍ وي دا چا چې ډېر ښه وي ته په جوړه پوه شوې مغربي تهذیب واوره زه افغان یم مغربي تهذیب واوره زه افغان یم ګلویش جانا بدرنا ساتم څادر کې د سرکار پالسۍ ټولې شي خطر کې او نن سهار چې راتلم اکبر جانه مې صاحب خپل پریکټس مې کوم چې د مشاعرو ته ځو ریاض هم کوو که نه چې هلته شی خطا نه کړو پوره تیاری کوي نو ما یو کلام وی چې ای د کشمیر په غم ککړه یاره درنه یې هېره کړه بابړه یاره نو ګلویش راته وی دا بابړه پکې څه شی دی مې خدای دې ووایه بابړه نه دا بابړه ده نو بیا مې ورته دا پوره قصه وکړه نو خپلو کشرانو ته خپل کور کې به دا خبرې ژوندۍ ساتو ګورې دا زموږ تاریخ دی نو هغه کلام مې صاحب تاسو ته ډالۍ وي ډېر مخکې مې هم په دې ځای کې ویلی و چې اکبر جانه زه شو د کشمیر په غم ککړه یاره د کشمیر په غم ککړه یاره درنای هیرا کړه بابړه یاره درنای هیرا کړه بابړه یاره د کشمیر په غم ککړه او شعر د اکبر جانه چې ستا تشکاتو او په مخه لاړې ستا تشکاتو او په مخه